د پښتو مشهورې سندرغاړې نغمې هم تازه یوه غلطه ویډیو راغله. په دې ویډیو کې ښکاري چې نغمه له یو هلک سره په یو کمره کې دغه غلط کار کوي. خوا کې ورسره شراب هم پراته دي او نوره زیاته فحاشي کوي. دوستانو که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او پوه شئ چې دا چا او د څه په خاطر وایرل کړي، دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. ویډیو تر اخره وګورئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو نغمه چې د پښتو سندرغاړې ده او په لر او بر کې ټول پښتانه ډیر زیات خوښوي، لکه څنګه چې د ښاپیرۍ نغمې په سوشل میډیا باندې داسې ډیرې ویډیوګانې اپلوډ شوي دي چې پکې خلک په نغمې پسې قسمه قسم خبرې کوي. چې په دغه الزامونو کې یو الزام دا هم ویل کېده چې نغمې د طلاق نه وروسته د شرابو په حالت کې له خپلو دوستانو سره همدغه غلط کار کول، چې بیا وروسته نغمې د هغې باره کې سپیناوی کړی او دغه ټولې ویډیوګانې یې دروغ بللې وې. خو اوس په سوشل میډیا باندې یوه نوې ویډیو اپلوډ شوې ده چې پکې ښکاري نغمه په لوس حالت کې د هوټل په یو کمره کې له یو هلک سره دغه غلط کار کوي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې نغمه له یو باراني کس سره دغه فحاشي او ګنده کار کوي. دوستانو دغه ویډیو ډیره زیاته لوسه او فحاشه ده، نو موږ هم د یوټیوب د پالیسي په وجه نشو کولی چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړو. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ملګري په کار وي نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې درولېږو. په دغه ویډیو کې ښکاري چې نغمه د هوټل په کمره کې له دغه هلک سره د فحاشي او ګندګیري ټول حدونه کراس کړي دي. دوستانو که تاسو هم د نغمې همدا د فحاشي ویډیو لیدلی وي، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.